بسم الله الرحمن الرحیم. د امام غزالی د علمی کمپلیکس د ټولنیزو پاڼو خوږو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیری دوستانو پوښتلي چې شنې چای او که تورې چای. په دې لنډ ویډیو کلیپ کې غواړو په دې اړه اړین معلومات د چای ګټې، نقصانونه او مهمې سپارښتنې ستاسو سره شریک کړو. خوږو دوستانو، چای یو له زیاتو استعمالیدونکو مشروباتو څخه ګڼل کیږي. چای په لومړي ځل په چین کې د بدني ستړیا لپاره ترې استفاده شروع شوله، ولی په ورو ورو ډول باندې دودیز یا کلتوري شکل ځان ته غوره کړی دی. چای که توري چای دی او که شنې چای، دواړه د یو ډول بوټي څخه لاسته راځي، ولی د هغو په وچېدو او پروسس کې فرق وي. په شنې چای او توري چای د رنګ له لحاظه تغییر کوي او د کیفیت له لحاظه څخه هم په هغه کې څه ناڅه تغییرات شته. په تورو چایو کې د کافین اندازه نسبتا شنو چایو ته زیاته موجوده ده. د تغذیه پوهانو د څېړنو څخه جوته شوې ده چې شنې چای د رګونو د موزره غوړ یا LDL په کمیدو کې رول لري. همدارنګه د فشار د مریضانو دپاره او هغه خلک چې وزن لري د هغو دپاره فایدهمند تمامېدلی سي. شنې چای نسبتا تورو چایو ته بهتره دي. شنې چای نسبتا تورو چایو ته د کافین اندازه کمه چې د رګونو د کولیسټرول یا LDL په کمیدو کې رول لري. شنې چای د وزن لرونکو کسانو لپاره فایدهمنې تمامېدلی سي. شنې چای د انسولین د حساسیت د زیاتوالي سبب ګرځي، نو په دې اساس باندې د شوګر مریضانو لپاره هم فایدهمنې تمامېدلی سي. توري چای د تمرکز او د ذهني ستړیا لپاره ګټورې دي. توري چای د هاضمې لپاره ښه ګڼل کیږي او توري چای د کولمو د مفیدیه بکټریاو لپاره هم فایدهمند دي. شنې چای که تورې وي او که شنې، که له یوې خوا څخه فایده لري، ولې له بلې خوا څخه یوه اندازه تاوانونه هم له ځانه سره لري. چای د اوسپنې د جذب مخنیوی کوي. په زیاته اندازه استعمالیدونکو کسانو کې ممکن د کمخونۍ سبب وګرځېږي. چای د معدې اسید تحریکوي چې د معدې د اسید د زیاتوالي سره د معدې د زخم سبب ګرځي. چای په زیاته اندازه باندې د غاښونو د ژړوالي یا د رنګ د تغییر سبب کېدلی سي. چای په زیاته اندازه باندې د اعتیاد یا د معتادوالي سبب ګرځي. غواړو د چای په اړه یو څو لازمي سپارښتنې ستاسو سره شریکې کړو. کوشش دی وسي چې له ګرمو چایو څخه استفاده ونسي. وروستنۍ څېړنو ښودلې چې یو له د مرۍ د سرطان د اسبابو څخه ګرمې چای ګڼل کیږي. کوشش دی وسي چې په شپه ورځ کې د 3 څخه تر 5 ګیلاسه زیات چای استعمال نسي. کوشش دی وسي چې هغه چای چې مخکې پخ سوی وي یا د ډیر وخت څخه پاته وي هغه استعمال نسي. کوشش دی وسي چې با کیفیته چای استعمال شي. بدبختانه نن سبا په مارکیټ کې کوم چای چې استعمالیږي نه یوازې دا چې مفیدیت نه لري، بلکې د ینې او د ګردو د امراضو سبب ګرځي. کوشش دی وسي چې د زیاتې چایو څخه جلوګیري وسي. کوشش وسي چې د شپې له خوا څخه چای استعمال نسي. او په اخر کې کوشش وسي چې چای د خوراک سره یو ځای نه، بلکې د خوراک نه 1 ساعت یا نیم ساعت وروسته استعمال شي. خوږو دوستانو، د نورو طبي معلوماتو لپاره زموږ سره پاتې سئ. الله مو مل او ملګری سه.